دا کافر زما موریدو دا کافر زما موریدو ستا دا پیر زما موریدو دا چې زه پکې بندي ام دا زنځیر زما موریدو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم درنا پښتو ادبي جرګې د ملګرو دومره ښایسته پروګرام را جوړ کو مالی پکې بلنه راکړه د دغې کرسۍ نو مقابل خو بیا یم مننه کومه چې دغه کرسۍ مال راکړه خو ماښام دی بانک به اوس راخلي ما وی چې نوی نظم به درته ووایم خو نه به یې ویم او اوس به بانک راوالي نو بیا به په نیمګړې کې پاتې کېږي. د خپل یو دوه درې شعرونه دي چې د خپل وجود د هر اندامه توبې وباسمه د خپل وجود د هر اندامه توبې وباسمه نه جام لما نه زه له جامه توبې وباسمه د خپل وجود د هر اندامه توبې وباسمه نه جام لما نه زه له جامه توبې وباسمه او پرېږده چې نن په ځان حرام کړمه شراب د جنت پرېږده چې نن درنه ماښامه توبې وباسمه پرېږده چې نن په ځان حرام کړمه شراب د جنت پرېږده چې نن درنه ماښامه توبې وباسمه چې په اختر کې چېرته سوات ته ځم او ښکلې وینم نو د بونیر نه تر کالامه توبې وباسمه چې په اختر کې چېرته سوات ته ځم او ښکلې وینم نو د بونیر نه تر کالامه توبې وباسمه. یو دوه درې نور شعرونه دي چې په یو تیلي سیزل شي په دنیا به اعتبار نه کوي په یو تیلي سیزل شي په دنیا به اعتبار نه کوي انسان یم لالچي یم په ما به اعتبار نه کوي د دې خلکو په زړونو در تخي پولۍ ولاړې د دې خلکو په زړونو در تخي پولۍ ولاړې د دې خلکو په مخامخ خندا به اعتبار نه کوي د غر عمره وجوده د یو موټي خاورې جوړې د سا سره اکثر وزي په سا به اعتبار نه کوي. لړ بخر نوی غزل دی چې ترنم کې به ګرانه شي ماښام دی نن عام دی واخله نن عام دی واخله حرام دی واخله که زړه دې کېږي ډک جام دی واخله نن عام دی واخله حرام دی واخله که زړه دې کېږي ډک جام دی واخله سحر به ګورو ماښام دی واخله سحر به ګورو ماښام دی واخله پتا خو حد هم تمام دی واخله پتا خو حد هم تمام دی واخله دا پښتونخوا ده یو ګام دی واخله د پښتون سر خو نیلام دی واخله د پښتون سر خو نیلام دی واخله زما واکدار خو غلام دی واخله د پښتون سر خو نیلام دی واخله زما واکدار خو غلام دی واخله هندو خو نه سلام دی واخله هندو خو نه سلام دی واخله زما په سر چې الزام دی واخله منیر خو اسیم بدنام دی واخله زما په سر چې الزام دی واخله منیر خو اسې بدنام دی واخله او نظم درته وایم چې غوږ ورته کېدی نو خوی چې د خوایي ډزو شوکینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله د خوایي ډزو شوکینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله د یوې پیغلې لوپټۍ یوړه د یو ماشوم د سر شملۍ یوړه د یوې مور د سترګو تورې مړ که د یو داجي د زړه ټکورې مړ کو یا په خادۍ د خدای اور پورې کا یا په خادۍ د خدای اور پورې که په دې مستۍ د خدای اور پورې که یا د ځواني د خدای په سین لا وکړه په دې ځوانۍ د خدای اور پورې که ستا خوشحالي د تی بې شکه وکړه خو لږه ډډه د ټوپکه وکړه ستا خوشحالي د تی بې شکه وکړه خو لږه ډډه د ټوپکه وکړه دا خوشحالي دې په اتڼو وکړه دا خوشحالي دې په ډولونو وکړه دا خوشحالي دې په سندرو وکړه دا خوشحالي دې په سازونو وکړه ځان سره نور خلک هم وخندوه سپینه دا تور خلک هم وخندوه ای دغه سپور خلک هم وخندوه ای دا سرتور خلک هم وخندوه
دغه سپور خلک هم وخندوې دا سرتور خلک هم وخندوه د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا د دې بارودو نه صحیح جوړه کا دا کمربند خو د بستې په شان دی د دې کارتوسو نه کاپي جوړه کا د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا د دې بارودو نه صحیح جوړه کا دا کمربند خو د بستې په شان دی د دې کارتوسو نه کاپي جوړه کا د چاکچه کورونه ولې ورانې د انسانانو زړونه ولې ورانې د چاکچه کورونه ولې ورانې د انسانانو زړونه ولې ورانې ته دا تنکي خیالونه ولې چیړې دا تنکي خالونه ولې ورانې د چاکچه کورونه ولې ورانې د انسانانو زړونه ولې ورانې دا تنکي خیالونه ولې چیړې دا تنکي خالونه ولې ورانې د دې پټکی نه دې شمله جوړه کا د دې پټکی نه دې شمله جوړه کا چرته جماعت جوړ که اجره جوړه کا د پردو کریکو نه ساز مه جوړه و خپل مازغه وچیړه نغمه جوړه کا د دې پټکی نه دې شمله جوړه کا چرته جماعت جوړ که اجره جوړه کا د پردو کریکو نه ساز مه جوړه و خپل مازغه وچیړه نغمه جوړه کا خپل مازغه وچیړه نغمه جوړه کا د دې ټوپک سره یاري مه کوه د تیارو غیږ کې زندگی مه کوه د دې ټوپک سره یاري مه کوه د تیارو غیږ کې زندگی مه کوه په پردي سر داونه مه لګوه دا جواري د جواري مه کوه خو دا ویرونه 50 اثر کوي خدا ویرونه 50 اثر کوي نصیحتونه 50 اثر کوي منیر استا ځان له مازغه خراب دي ستا دا شعرونه 50 اثر کوي ډېره مننه سیاد نشیار ناوخته ده استاذ په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچی پلار دې څه کار کوي استاذ په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچی پلار دې څه کار کوي ماشوم سړیر په غریونی ولي انداز خپل ملګرو ته چاپیر وکتل سترګې ټیټې کړې او روشانې ویل استاد یې په دماکه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دي تکې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم مور مې سړیر په غري ونیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خورکم سره د برش او د پالشه کینم بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه استاد ړانده مې ورته ځکه وویې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته اوس ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټالۍ ووخله خاموشي ورسره ماته شوله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد جي ته وې بې ادبي ماپ خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نه بې ادبي ماپ خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نه نو سوال د چا نه سله وکم رزق هغه راکي نشه ورپسې خپله وکم او خاوند خدایا توبه ماته شوه چې سپینې وورې ورېدې درواته ما توبه ماته شوه خاوند خدایا توبه ماته شوه ما د وړې لیلا نه توکه لاسونه توبه ماته شوه خاوند خدایا توبه ماته شوه تخایم توبه ماته شوه و خاوند خدایا توبه ماته شوه
صبرې دو چل بال تا نزد کوم توبه ما کشوه و خاوند